السلام علیکم ورحمت الله محترمین. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل ژوندي او خوشاله او کامیاب لره. دوستانو، نهایت ډیره اسانه او مجربه وظیفه ده او ډیره مجرب عمل ده. دا یوه داسې کوچنۍ اسانه وظیفه ده چې د دې وظیفې کولو نه بعد به الله تعالی ستاسو هر جایز حاجت در پوره کړي. که هر انسان په زړه کې جایز حاجت لري، ارمان لري، غواړي چې الله تعالی دغه جایز حاجت ورپوره کړي، د دې وظیفې په برکت سره یې پوره کولی شي. د هر جایز حاجت لپاره که نارینه وي که زنانه وي دا وظیفه کولی شي، او له دې وظیفې نه فورا بعد به دا وظیفه اثر کوي. له دې نه بعد به الله تعالی د هغه جایز حاجت ورپوره کوي او د ده مراد به ترسره کیږي او دی به په خپل مقصد کې الله تعالی کامیابه کوي. د انسان د زندگی که هر قسم ته حاجات وي، هغه ټول چې پوره کوونکې وظیفه ده هغه دغه ده. دا ډیره تاثیرناکه وظیفه ده. انشاءالله چې تاسو یې شروع کوئ تر ختمېدو مخکې چې ختمولی مې نه وي، په دې دوران کې هم الله تعالی ستاسو هغه مشکل له مابین څخه یوسي چې د الله خوښه شي. چې د الله نه یې خوښه نشي تللی، ځکه چې الله پاک جل جلاله پر هر څه باندې قادره ده، د هر څه ختم کوونکی ده او د هر څه ایجاد کوونکی ده. دا وظیفه بیا خاص کر د نارینه او د زنانه، مثلا د ښځې او د خاوند د محبت لپاره نهایت اسانه او مجرب عمل ده. که یو له بله په مابینځ کې جګړې زیاتې وي، نفرتونه زیات وي، مینه محبت نه وي، هم دغه وظیفه کولی شي. الله تعالی جل جلاله به دوی تر مابینځ هغه سي نفرت ده، هغه رکاوټ ده، هغه فاصله ده، هغه به الله تعالی ختم کړي او د دوی تر مابینځ به الله تعالی محبت، مینه او اتفاق والی را مابینځ ته کړي. او دغه وظیفه یو انسان د بیماریانو لپاره هم ویلی شي. که هر څومره بیماري پر انسان باندې مسلط وي، یا پر ده باندې، یا پر کوروالا، یا پر ملګري باندې، یا پر اولاد باندې، یا پر مور و پلار باندې، دی غواړي چې الله تعالی دته هغه ته شفا ورکړي، دغه یوه وظیفه د دې علاج ده، ډېر بهترین علاج ده. یا که یو انسان په یو ځای کې کار کول غواړي چې داسې ځای کې کاروبار ورته پیدا کړل شي چې له ده سره مناسب وي او د ده د مثلا د طبیعت وړ کار وي، ده ته خوښ وي، مثلا هلته ده ته خپل کاروبار، ده ته روزګار یا خپل هغه کوم چې وظیفه ډیپټي نوکري پیدا کړل شي، هم دغه وظیفه دی کولی شي. دا وظیفه یو داسې وظیفه ده انشاءالله چې دغه وظیفه تقریبا 21 ورځې کیږي. په 21 ورځو کې به مسلسل کوئ، په مابینځ کې به قضایي نه راوړئ. د ماخستن له لمانځه وروسته کوشش وکړئ ویې کوئ. که چیرې په هغه وخت کې نه یاست فارغه، چې بیدېږئ په دې دوران کې یې وکړئ. که هلته هم نه یاست فارغه، د سهار له لمانځه وروسته یې وکړئ. په دغو درو وختو کې دا وظیفه کولی شئ. 21 ورځې مسلسل په مابینځ کې به قضایي نه راوړئ. خو اخر ته به درته ووایم چې د هر جایز حاجت لپاره تاسو دا وظیفه کوئ، هغه په زړه کې ونیسئ، دا وظیفه وکړئ. هغه په خپل دماغ او سوچ او فکر کې راولئ. هغه له ځان سره دا تصور وکړئ چې دغه وظیفه چې زه کوم د فلانکي کار، د فلانکي حاجت لپاره یې کوم، د فلانکي مشکل کار لپاره یې کوم. بیا به الله تعالی جل جلاله ستاسو مشکل د دې وظیفې په برکت سره در حل کړي. دا یوه داسې بهترینه وظیفه ده چې بې انتها زیاتو نارینهو زنانهو کړې ده، عمل یې ورباندې کړی، تاثیر یې کړی او بیا ډېر خوشحاله شوي. تاسو به هم انشاءالله په زندگی کې بیا سکون پیدا کړئ، خوشحالي، هغه زړه ارمان چې هغه مقصد مې ده، په هغه کې الله تعالی جل جلاله کامیابه کړي. د رزق د بندش لپاره که د انسان کاروبار نه برابریږي، د انسان پیسې نه زیاتیږي، د انسان رزق پر مخ باندې نه ځي، د هغه لپاره هم دا وظیفه کولی شي. یا یو انسان د مثلا یا نارینه ده یا زنانه ده یا هلک ده یا نجلۍ ده، غواړي چې نکاح یې بنده ده، قلم یې بنده، غواړي چې الله تعالی جل جلاله د دوی د نکاح هغه بندش له مابینځ څخه ختم کړي، او الله پاک جل جلاله د دوی د زړه چې چیرې دوی ته خوښ وي هلته د دوی نکاح منظوره کړل شي، هم دغه وظیفه یوازینی علاج ده. یا غواړي له یو چا سره زیات محبت کوي خو هغه نفرت در سره کوي، او ته غواړې چې هغه محبت، هغه نفرت په محبت باندې بدل شي او ستا دوست، ستا ملګری جوړ شي.
د دې وظیفې په برکت سره به الله پاک جل جلاله دغه ستا ملګری کړي. الله تعالی جل جلاله پر هر څه باندې قادر ذات دی. انسان به دا نه وایي چې دا کار ډېر مشکل ده کېدلی نشي، بلکې سل فصله کې به دا یقین وي چې زه دا وظیفه کوم دا کار کېږي. ولې؟ ځکه چې الله یو داسې ذات ده چې د انسان سي کله الله تعالی جل جلاله د انسان فریاد واوري او هغه قبول کړي، منظور یې کړي او د الله خوښه سي، فورا په هغه ساعت کې کن فیکون کې لغه حالت راپورته کوي. کن فیکون کې د سترګو فرب کې لکه چې انسان د سترګې یو د پټۍ برتې لوڅوي په دې نو دوران کې تر دې هم زر د انسان حاجت پوره کېږي، انسان مالداره کېږي، د انسان نکاح پیدا کېږي، د انسان په مابین کې محبت مینه ورورګلوي دا ټول راتلی سي. محترمینو هغه وظیفه درښیم ما درته ویل چې هر څوک یې کولی شي. یویس ورځې ده کوشش وکړي د ماخستن له لمانځه وروسته که نه یې سپارغسې ویدېږي په دې دوران کې کالتم نه یې سپارغه د سهار له لمانځه وروسته 21 ورځې مسلسل کوئ. په دې 21 ورځو کې به انشاءالله تر دې مخکې به تاسو ته دا وظیفه رزلټ درکړي چې هغه ستاسو حاجت به پوره سي. دا وظیفه ډېر کوچني توري دي 314 واره به دا توري ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم واذا بطشتم بطشتم جبارین. ډېر کوچني توري دي. بسم الله الرحمن الرحیم واذا بطشتم بطشتم جبارین. 314 والا خو یاد وساتئ تر دغه وظیفې مخکې 3 واره درود شریف په پای کې هم 3 واره درود شریف وروسته 314 والا دغه او دا به مې په سوچ کې تر دې مخکې چې تاسو کله په وظیفه شروع کوئ هغه کار چې تاسو غواړئ هغه حاجت پوره سي هغه مشکل کار حل سي هغه مې په ذهن کې وي بیا به دا وظیفه کوئ انشاءالله دا وظیفه به بیا ډېر زر تاثیر کوي. دوستانو خدای دې وکړي چې دا وظیفه مې خوښه سوي له نورو ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ. پر الله تعالی مو سپارم تر بلې وظیفې پورې د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله.